توبه تودي اوښکې ته وایي، توبه د زړه جړا ته وایي، توبه ګناه باندې یو سړی پښیمانه شي دې ته توبه ویلی کېږي. توبه دې ته وایي چې ته د الله در ته ودرېږي که نه او عجزي الله ته وکړي، اندامونه دې الله ته عجزي وکړي او حال دې هم دا وایي او ژبه دې هم الله ته دا وایي چې یا الله ستا نه علاوه بل څوک نشته چې هغه زما د ګناهونه وبخي. یا الله که ته ما د خپل در نه واپس کړي نو ما ته بل در نه دی معلوم چې زه هلته توبه وباسم. یا الله که ته زما ګناهونه نه بخي نو ما ته بل څوک نه دی معلوم چې هغه دا ګناهونه وبخي. یا الله زه بیا نه راواپس کېږم ستا نافرمانۍ ته، یا الله ما بچ کړه ستا د نافرمانۍ، دې ته توبه ویلی کېږي. او دا یو خبره یاده کړئ ګورئ ښه ډېره فایدهمنه چې په دې باندې ډېر عوام نه دي پوه. توبه ګورئ په هر مسلمان واجب ده، صرف ګناهګارو دپاره نه ده. ګورئ یو دا خبره یاده کړه، یعنی د بعضو په ذهن کې دی چې توبه به هغه سړی وباسي چې دی سهار ماښام په ګټو ګناهونو کې لګیا او دا منځونه چې پرېږدي او دا فحاشي چې کوي او دا قتلونه چې کوي، توبې د دوی دپاره دي، نه زما دپاره نه ده توبه. توبه د هر چا دپاره ده. نیک عمله دینداره هدایت یافته خلک دوی به هم وخت په وخت د توبې تجدید کوي، الله ته به واپس کېږي. ګوره الله قرآن کې دا وایي، دې ته غوږ کېږده ښه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الله وی توبه وباسئ ټول ای مؤمنان. دا آیت خو واضح ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دنیا کې و دا آیت نازل شوی دی. په دې کې صحابه کرامو ته خطاب نه دی. الله صحابه کرامو ته نه وایي چې توبه وباسئ، نو چې صحابه کرامو ته الله وایي توبه وباسئ نو ما ورته توبې ویستو ته ضرورت نه لرو، بلکې دې نه اخوا واوړه. رسول صلی الله علیه وسلم امام التائبین دی. کم خلک چې توبې وباسي د هغوی امام دی، او کم خلک چې بخښنې د الله نه غواړي د هغوی سردار دی. الله هغه ته قرآن کې وایي واستغفر الله ان الله كان غفورا رحیما. او بخښنه غواړه د الله نه، الله بخښونکی ذات دی. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله د ګناهونو نه ساتلی، نبی ورته ولې الله وایي چې بخښنه غواړه. موږ له تربیت راکوي چې دا بخښنه غوښته، دا توبې ویسته، دا صرف دې پورې نه تړلی شي چې یو سړی به سهار ماښام او غټ ګناهونه به کوي او ډېر به کوي، دی به توبه وباسي. هر سړی محتاج دی دې ته چې دی به توبه وباسي، الله ته به واپس کړي. او څه نه څه کمی خو زما او ستا نه کېږي که نه، څه نه څه زیاتی خو زموږ نه کېږي که نه، که نه کېږي، په مخه کېږي، په مخه کېږي، دا هم نه چې یو وخت کې کېږي. نو ما ورته ضرورت لرو دې ته چې موږ توبه وباسو هر وخت. رسول صلی الله علیه وسلم بارک یو حدیث کې راځي، صحیح مسلم کې دا حدیث دی، هغه وایي یا ایها الناس ای خلکو توبو الی الله، توبه وباسي الله ته واپس شئ، فانی اتوب فی اليوم 100 مره. رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه د ورځې 100 پیرې توبه وباسم. دې خبرې ته غوږ کېږدئ ورې. او چې څوک وایي هغه انسان دی چې هغه ته سید الاولین والآخرین ویلی کېږي. هغه انسان چې هغه به د جنت دروازې کولاوي د الله په اذن سره، هغه انسان چې یعنی حوض کوثر اوبه به هغه تقسیموي، هغه انسان چې هغه د آدم د بچو سردار دی، د پیغمبرانو سردار دی، هغه وایي زه د ورځې 100 پیرې توبه وباسم. زه تا نه دا تپوس کومه تا په دې تېر شوي 5-6 ورځو کې څو پیرې توبه ویستې ده؟ ورځ به راته نه یادومه، ځکه چې بیا به تاسو وایي چې ته ډېر پکې خوږ شو. ورځ اوس د ورځې خو موږ توبه نه شو ویستی چې روزانه به وباسو. خو زه تا ته دا یم چې په دې یو هفته تېر شوي هفته کې تا څو پیرې توبه ویستې ده او الله ته واپس شوی او الله ترې جړلي او الله ترې فریاد کړی. دا انسان د ورځې 100 پیرې توبه وباسي او دا د الله هغه پیغمبر دی چې د ده په شان انسان د ځمکې باندې نه خپه ایښودی او نه وپېژني چې څوک بل څوک کېږي او دې 100 پیرې توبه وباسي. خبره مې دې پورې کوله چې دا توبه د هغه چا دپاره نه ده چې دی شپه ورځ غټ ګناهونه کوي او بس جسم دې ګناهونو کې نښتی او نه چې زه خو مونځ هم کومه او زه خو پکې تلاوت هم کوم او زه درس هم کوم او زه دین هم زده کوم، زما دپاره به توبه لازم نه وي.
چې پیغمبر ته الله وي ته بخښنه غواړه، ما تا به بخښنه نه غواړو د الله نه. او پیغمبر د ورځې سل پیرې توبه وباسي، ما او تا به پکې یو پیر دوه ونه باسو ته توبه، یو پیر دوه، سره دي چې د ګناهونو ګوړي یو، سره دي چې وخت په وخت نافرمانیانې کوو، ما او تا به چې یو پیر توبه ونه باسو د ورځې. حدیث کې دا راځي عبدالله بن عمر روایت ته امام ابو داود راوړی دی، وإن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. دا اوس د دې بلې خبرې عجیبه ده. هغه تېر شوي حدیث کې خو دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه الله ته سل پیرې توبه د ورځې وباسم. دې ځای کې عبدالله بن عمر وایي چې موږ به په یو مجلس کې، په یو بیټک کې، په یوه ناسته کې د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره شمارله چې یا الله ما وبخښه زه توبه وباسم تا ته، دا به موږ سل پیرې په یو مجلس کې شمارله. او د هغې نه هم زیاته ده. ولې زیاته ده؟ مجلسونه بار بار هم کېدی شي. بارک الله فیک. ښه دا مجلس د صحابه کرامو سره دی، نو کور کې دننه نو د بچو په مخ کې او ځان له او د ملګرو سره او په مانځه کې او په سجده کې او په عامو دعاګانو کې به شماره، یعنی څو پیرې رسول صلی الله علیه وسلم الله ته وایي چې یا الله زه ستا نه بخښنه غواړم، زه توبه وباسم تا ته واپس کېږم. او دا هغه انسان دی، یعنی سبحان الله دا هغه انسان دی چې الله وله تېر شوي او راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي. دا هغه انسان دی. نو موږ ټول خطاکار یو، یعنی زموږ دا ژوند داسې نه دی چې په یو دغه روان دی. کله دینداري ډېره شي، کله کمه شي، کله د الله طرف ته توجه شي، کله پکې بعض والعیاذ بالله د الله نه مخ واړی، کله د دیندارۍ یعنی هغه لیول اوچت شي، کله کمیږي، په یو ترتیب باندې نه یو روان. نو موږ وخت په وخت دې ته ضرورت لرو چې الله رب العزت ته واپس شو، وخت په وخت ضرورت لرو چې الله ته واپس شو. وګوره دا ګناهونه نه دي، ګناهونو مثال د بیمارۍ دی. اوس تا به دې بدن کې بیماري ولګي، الله دې ټول مسلمانان د بیماریانو نه ساتي. یعنی بدن کې یو بیماري ولګېده، د دې بیمارۍ چې ته علاج